په یو سړي مې زده کوله کلمه د مینې اختیار آیات شول چې هندوان خو اذان نه پیژني. دې وخت د خلکو حافظې دومره خراب کړلې خلک په خپلو تصویرانو چې جان نه پیژني. دې وخت د خلکو حافظې دومره خراب کړلې خلک په خپلو تصویرانو چې جان نه پیژني. او مینه د هغه چا نه غواړم چې زړه نه لري، سودا په هغه چا راوړم چې دکان نه پیژني. مینه د هغه چا نه غواړم چې زړه نه لري، سودا په هغه چا راوړم چې دکان نه پیژني. او چا چې په لور سپوږمۍ په زوی د ستوري نومي شایده، هغه سړی خو لا تر اوسه اسمان نه پیژني. او باقي رما برا په خوله نه کړي په ټول عمر کې، د هغه چا نه یم خفه چې خفګان نه پیژني. نو دغو کښلو شعرو سره ګنډي چوک نه راغلی ډېر کښلی شاعر، ډېرې ګانې به یې تاسو اورېدلي، ډېرې بې انتها ګانې. موږ خو ده سره داسې رابطه کله وخت داسې یو څه ټیم چې ورسره وسي، خو بهر کیف رابطه مې ډېره یي سره دوره، خو چې ورسره کایې بیا دا وایي بیا مې ریکارډینګ بیا مې ریکارډ. دوه شعره چې منا چې ډېر سپین مخي شرموي دا غنم رنګي، منا چې ډېر سپین مخي شرموي دا غنم رنګي. الله خو دې زمدي راته ساتي دا غنم رنګي. او غنم خوږلت سوا ادم جنت د ورته پریشای، خو ما بل جنت پاته کوي دا غنم رنګي. او یو څو شعر نور چې غمجنه زندگی وي او بدحاله زندگی وي. شمال خان صاحب بے یاره به د چا څنګه خوشحاله زندگی وي، غمجنه زندگی وي او بدحاله زندگی وي، بے یاره به د چا څنګه خوشحاله زندگی وي. له ښاره دومره تنګ یم چې الله ته به دا وایم چې ما دې په جنت چې کلیواله زندگی وي. شمال خان صاحب دا شعر مې تا ته ځکه ډالۍ که چې ویله دی چې لږ لکي بله ریزدو وی بیا به تاګه راتګ اسان و، خو موږ بیا له ښاره دومره تنګ یم چې الله ته به دا وایم چې ما دې په جنت چې کلیواله زندگی وي. او ریبیاره دا سړی چې راته هر مازدیګر خاندي، ریبیاره دغه سړي خو د 100 کاله زندگی وي. نو دغو شعرو سره دعوت ورکوم منجوال نه راغلی کښلی شاعر